دا څه دي؟ دا څه کېږي؟ بابا ستاسو وخت کې به هم داسې کارونه کېدل؟ څه بچی؟ دا قتلونه، دا مرګونه، دې خوا اور اخوا اور. هو بچی، خو داسې نه لکه دا نن سبا چې دی. داسې نه؟ نو څنګه بابا؟ ما ته داسې یاد شي بچی لکه دا ساعت په هغه وخت کې به مینه وه، اخلاص و، ورورولي وه، پښتونولي وه، غریبي وه، خو خلک ماړو. دا څنګه خبره شو بابا؟ غریبي وه خو خلک ماړو؟ د خلکو سترګې مړې تو د یو بل په در په درمون وو. زه ستا دارو، ته زما دارو، تلې راغلې تپوس پوښتنه، اشر غوبل لښکر سنګر. بچی ته څه خبرې؟ ته دا څه نه خبرې؟ څنګه ښه وختونه ځم. بابا ما دا تپوس کړو چې داسې کارونه به ستاسو وخت کې هم کېدل؟ او کېدل به. د نن نه خوشه 50 کاله اګاهو څنګه چل دی؟ په ټول کور کې ګوټو ګونې شته. ولې مورې؟ خیر خو دی؟ خیر چېرته دی بچې؟ په ټول کور کې ګوټو ګونې شته. اوبه نشته؟ بیخي؟ او که نه سکو به څه مخ لاس به په څه کوو، اخلې پخلې. نو تا به وختي ویلي وو که نه چې د ګودره نه مې راوړې وې؟ زما د خیاله ډو بیخي دا خبره وتې وه. اوس به څه کوو؟ څه شو میرات مړی رور دی چې د ګودر نه اوبه راوړي؟ بار وتی دی نو. دغه هلک خو خدای خبر چې د ده نه به څه جوړېږي. ټوله ورځ په کوڅو کې خوشې تشې ګرځي، نه پلار یې پې اډو پروا نشته. نه نو اوبه به مې اوس رور راوړي، دا خلک به څه وایي؟ خلک به خپل کار کوي. دا ښځې یوازې پړې دي په ټولو کارونو. سړي به ټوله ورځ په حجرو کې او په لارو کې ګپونه لګوي. بس مورې رور ته مې مه کارېږه، زه ځم چې اوبه راوړم. نه نو په دې وخت به ته ګودر ته ځې؟ دا دې لږه شېبه پس به ماښام شي. نو ولې مورې څوک به ځي؟ یجینې دا مال مه ځه، ته کښېنه زه به لاړه شم. ته به ولې ځې مورې؟ یو خوا د املا نه تنګی او بل خوا به دک منګي راوچتوي. یجینې مه ځه ته، د ګودر سره خوا کې دا وخت ټول چرسیان بنګیان ناستي، زه به اوبه راوړم. ناست به وي نو ما ته به څه ووایي؟ ټول زما دین په دنیا رونه دي او زه د دې کلي لور خورم. خو ګوره په دو ځه او په دو راځه. ته بېغمه شه مورې. څه مې وکړه؟ دا دومره لوی سوګند یې وکړو چې تر څو مې د پلار قاتل نه وي پیدا کړی نو دې کلي ته به نه راځم. نو دا ما بد ولیدل. ښه دې وویل، خو زما به څه شي؟ زه به څه کوم؟ انتظار. ته به زما انتظار کوې. تر کومې؟ تر کومې چې ما د خپل بې ګناه بې خطا پلار قاتل نه وي موندلی. نو ته په کم ځای داسې پروکه پسې ګرځې؟ بس ګورم به چېرته خو به یې خدای په لاس راکړي که نه. زه مایوسه شوی نه یم، خو ته به زما په انتظار باندې ستومانه کېږې خو نه که نه؟ ستومانه کېږم به ولې؟ زما ستا نه بغیر څوک دي؟
یاسمین لورې دا کوم خوا په خیالونو کې داسې بې درکې هسې مورې دې موسم ته فکر وړی ښه داسې به نو هسې ته څه وې مورې هېڅ هم نه ما وې چې یو پیالې دوه چای مې ځان نه پخ کړې ده نو ته بیا هم را سره وڅکې ښه مورې بس درغلم نو وختي به دې وړی وې که نه دا مال د تور سرو د اوبو د وړو نه دی وروره نه وم خبر کور کې مې ګوټو بنوې ښه ده اوس کور ته ځان رسوه زه درپسې یم اخله السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام وعلیکم سلام بخیر بخیر څنګه دا وخت څه کوي بې وخته بس ډېره کې ناست وم هغه چې د یخې هوا ته لږ وځم تا ډېر بې وخته نه کو یاره بس کار لږ زیات شوی وه ځکه ایسا شوم نه ستا په کار ډېر زور راوړی دی ښه سړیه دې عمر ته دې وګوره دې دومره کارونو ته څه وکړو ملک صاحب چې داسې ونه کړو نو څه به کوو داسې عجیبه وخت راغلی دی چې ژوند تېرول هم ګران شو او دا خو دې رښتیا ووایي ډېر بد وخت راغلی دی خدای دې میا عزت وساتي امین خپلې حیا عزت ته ګورو چې پر دره باندې پرته وي تاسو خو شتمن خلک یې تاسې سغم کوئ زمونږ او ستاسو یو حال دی مونږ هم هر وخت دغه سوالونه کوو چې خدای هم دې پرده وساتي امین الله دې ټولو پرده وساتي امین ملک صاحب لاړو دی په مخه په مخه یا الله ته خیر وکړي خدا حسن خانه ته څه کوي ځم که نه په خپلو لارو سر کېږم نه یاره تلو ته دې نه پرېږدم ماښام دی شپه را روانه ده چېرته ځې ما ته زما ورکې لارې اواز کوي نه یاره تلو ته دې چېرته پرېږدم چېرته ډډې ته بدله د ډوډۍ او د شپې غم وکړم همدغه خو زمونږ د ګرځېدو وخت دی بیا هم که نه بنده دې داسې نه وي ما ته به څوک څه وایي ما خو د چا نه څه مرګ جوبلم نه ده کړې زه خو د خپل پلار قاتل پسې ګرځم داسې هېڅ خبره نشته او که داسې څه خبره وه نو بیا به دې خبروم که نه زه نه لاړم د الله په امان د الله په امان په الله مې سپارلی
څه کار نه وي هغې کې کار مه لره ولې به کار نه لرم لنګې ګوره په چا سرپه نه کوي دا ماړه تا چې کوم وجلي دي که نه هغه دې خدای وبخي ها ما څوک وجلي نه دي خو ته به رانژوندی پاتې نه شي چې په داسې شوه که نه نو ته ورنه ژوندي ونه ګرځې لږ احمدینه دا ځل دې جوار ډېر زیات شوي دي ښه ده سړی چې په خېټه ماړی وي هغه د خبردار کاکا راغی بیا به څه زړې نوي خبرې راوړي وي دا خبردار به نور څه کار وي سم ریډو دی ریډو اورې د هر کلي کور او زړو وړو خبرونه ورسره وي خبردار کاکا په خیر هلکو ټول ستړي مه شئ بخیر څنګه یې ښه خبردار کاکا نن دې ناوخته کو نه یاره کوم په دا وخت راځو نو څنګه څه نوې زړې راسره شته که نه ملنګوټیه اوس به دې پوه شم د نوي نوي نه ځان خبره به کتب شه د زړو نه څه غواړي ښه نو وایه که نه خبرداره بیا دې ولې خولې ته کوری اچولې دي ویم درته عمرګله تاسو درې واړه لږ ما ته غوږ شئ دغسې ښه ده چې پته یې ولګي زما خو ټول کار دې ملنګي ته کېږي ویم چې دی نور ژوندی ونه ګرځي زم دغه یم چې دا ملنګې دی که دوه سرې مار چې دله خو سړی دا سر چغڼې کي دا ټول کار هم دته دی هلکه هغه دي نادانه که او سلامت لره روان دي دا خو ډېر ښه شو چې خبره ورته وکړو پرېږده مړه ضرورت څه دی خبره پټه نه پاتې کېږي په خپله مشرانو ته رسي خو ښه دا ده چې موږ یې خبر کړو زه خو یې ورته کوم نادانه که سلامت له په خیر راغی وایي سړی شي څه چل شوی دی او که نه ټولی کېدی نو چل څه دی چل ډېر ښه نه کاکا تاسو خبر یئ په دې کلي کې کمې لوبې کېږي ولې خیر خو دی که نه ووایه ورته عمرګله نادان اکا په زور ډېر ښه پوه که وایه هیره دې مشه یره ده د دشمنیم ساجیبه جون په ورځ په شپه
په کاڼو په شګو په ونو په بوټو نهر نهر خو ظاهره پښتو هم پښتو ده که نه هلکه بیپول حسن خان نه دی ناست او که نه حسن خان دی که نه پرون د ټول کلي سردار وي نن په دې پوله باندې نه جړه راځي نه غلی شه ورنه خان سره ټوپک دی په دې ککری به دې ولي یا لکه ته وکه یوه بله ټپه والله چې ډېر خوند دې وکړو السلام علیکم خان السلام علیکم خان وعلیکم سلام دواړه په خیر راغلي خدای پاک دې وبخه خان دا راته ووایي چې چېرته نه راغلی خان ستاسو د کلي نه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره بیا خو به دې زما د کلي خیر خبر هم راوړي او خان یو څو شپې دیره و خان څه درته ووایم هر څو اوجره وه چای وه کټونه و ډوډۍ وه بس ته نه وې خان نو زه لا چېرته درتلی شم زموږ څه ژوند در په در خاورې په سر خدای مو دا ټولې ګرانې اسانې که سره زمونږه که نه ده وې او که نه آمین په خوله دې رحمت شه خدای به دې زلفې په لاس راکړي ماته د کلي ماشومان دوا کوي نه ماته د کلي ماشومان دوا کوي نه مورې دا نغاره ده شوه پته نه لګي مورې په کلي کې څه چل شوی دی نو خدای دې خیر کړي چې بیا به څه چل شوي دا کار د دې د کولو چې دا کوم کار دې وکړو ټول کلی ځان پورې وخاندولو یا خورې د څه نه خبر یې وکړه نه د پرخې د خدای پاک بیخ بنیاد وویستېږي ټول کلی ځان پورې وخاندولو تور پې ولګېدو تور وی ډوبه شم اوس خو به دا ټول سړي په مونږ بې باورې شي یا خورې دا پیغله لور خو څوک په کور ساتي چې په ښه بده پوه شي نو زرې واده کول پکار دي چې دا خلک ولې نه پوهېږي هلک څوک و ملنګې و لورې ملنګې خدای توبه 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 په دې تورې چرسي پنکې کې دې څه لیدلي وو یا خورې د زړه خبره ده چې په چا ورلو زمونږ پکې څه کار دی چې چېرته نه کار هلته څه کار چرته لاړه شم دلته خو څه وکړم مورې دا خلک څه په بله بله سر دي ما هېڅ نه دي کړي ما هېڅ نه دي کړي مورې څه ووایم بچې زه خو چاته هېڅ هم نشم ویلی ورته ووایه که نه مورې چې زما د لور لمن پاکه ده زه به د چا چا خوله بندوم د چا چا دا ولې مورې دا ولې خلک د خپل مطلب او د غرض دپاره د بل په کور کې اور لګوي ولې بې ځایه تور لګوي مورې د غرض دنیا ده دلته هر سړی خپل غرض لیونې کړی دی موږ خو چا سره بد نه دي کړي موږ خو د چا ملاس د غوام نه ده پاسولې څه ووایم بچې څه به کېږي رورا ما بچ کړه زه بې ګناه یم بچ مې کړه بې ګناه یم زه د دې کلي د دې خلکو دې شور نه مې پټه کړه بچ مې کړه رورا بچ مې کړه مورې السلام علیکم شمروز خانه وعلیکم السلام اصل خاله په خیر په خیر څنګه ښې جوړې شکر وایه که نه السلام علیکم وعلیکم سلام لوی سړی شي چای بس کې کړو
نه ډیره مننه. حسن خان خبر شوم چې سبا په کلي کې څه جرګه ده. جرګه؟ څه جرګه؟ نه چې ته خبر وي نو ما ته دې وی ولې نه چې د دواړو کار مې تمام کړی وي. سړیه د خدای خاطر وکړه، ما ته خپله لور معلومه ده. هغې خو تاله د ګودر نه اوبه راوړې. ما پسې به د حجرې ته سوال جواب کړی و چې اوبه نه وي ما به پخپله راوړې وې. څوک و چې تا پسې مې درلېږلې وې؟ ولې دی نو څه؟ دی نو که دی وې نو هغه به په دې ماښامي کیسه لتله او موږ څه خبرو چې دغه ملنګې چرسي بنګي بال ته ناست دي. ملنګي ته ګوره زما په لور زه خو به زه خوښ شم ګورم به ورسره. خدای دپاره زما لور بچ که، زما لور بچ که. زه یې منم چې بې ګناه خو دا مې واوره که جرګې دواړه وجل نو بیا دواړه ګناهګار دي او ورسره تم تا به م وجلم، تا هم ژوندی نه پرېږدمه. یا الله په جولې کې مې خیر واچوي خدایه. استاد جی په خیر په خیر. شمروز خانه په خیر په خیر سي استاد جی. شمروز خانه جوړې خیر استاد جی. خیر دی. د کوم اړخه؟ د خاریې پورې لږ ورغلی وم سکار مې و. خیر و او خیر و د دې هلکانو کتابونه کم و په هغې پسې ورغلی وم. ډېر په ښه مو که راغې استاد جي. د یو خپل بنده سره به د لیده کاتم وشي. خپل بنده سره؟ او هلکو تاسو ورځئ زه درځم. ورشئ. خپل بنده څوک دی؟ ته راځه که نه استاد جي. ښه ټیک شو. چې وی ګورې ډېر به خوشحاله شي. حسن خانه وګوره څوک مې درته راوستي دي. په خیر تاسو د کلي د جومات استاد دي. السلام علیکم. حسن خانه څنګه یې؟ الله شکر دی استاد. جوړې کښېنه کښېنه استاد جي کښېنه. وای الله خیر. استاد جي ښه دی چې روغ رمټ مې ولید. د خدای بنده اډو وینا چې د خپلو خلکو تپوس خو چېرې وکم که نه؟ بس استاد جي ورکه پسې ګرځه. خپل غل مې لا موندلی نه دی او دغسې کلي ته درتلی نه شي. ما ته پته ده چې تا خپله پښتو راټینګه کړې ده. کله کله لویه پښتو هم راټینګول پکار دي. لویه پښتو؟ تا ته پته ده چې زموږ په دې کلي کې یوه ډله داسې هم ده چې هغوی میدان ښایسته دي. هغوی د بل په شر کې خپل خیر لټوي. د نادان او د سلامت لا خبره خو به نه کېږي که نه استاد جي؟ صحیح دي وپېژندل. ولې استاد جي بیا یې څه لوبه ګرمه کړې درسې؟ زورور خلک دي خپله سرزوري چلوي. او ملک صاحب؟ د ملک صاحب خو تا ته پته ده چې هغه غریب طبیعته سړی دی ځکه خو په دوی کمزوری پاتې دی او پاتې شو د کلي خلک. نو د کلي خلک غریبانان د دوی د ویرې څه نشي ویلی. ملک صاحب کوم خوښې نو دا خبره به شروع کړو. اجازت دی. غوږ شئ خلکو، د مشرانو خبرو ته غوږ کېږدئ. دوی به نن یو فیصله کوي. مونږ چې څه کوو وروڼو د الله د رضا دپاره یې کوو. او د چا سره ظلم نه کوو او نه د چا طرفداري کوو او د دې خپلې سیمې د رواج او د روایت په رڼا کې کوو. ښه د دې پیښې ګوان شته؟ او یو شته ملک صاحب. یو؟ ملک صاحب یو ډېر دی که نه. څه شو هغه خبرداره دایمه نادان لا وایه لکه تا څه لیدلي؟ زما مشرانو
او زما د کلي رونو خبردار کاکا تاسو ته خپله کیسه ختمه کا خو تاسو ټولو واورېده اوس معلم لږه موقع راکئ بس زه صرف یو خبره کول غواړم خدیجه اوس پوجا کې له خبرې مکې ښځې پوجا کې خبرې نه کوي مړه دیا جی خان جی روړه دا ټوپک چې بیا څوک داسې نه کوي ښه جی صبر وکړئ دې تور سرې له د وینا موقع ورکړی شي حسن خانه ته د کلي مشر یې په مونږ ګران یې خو دلته مېلمه یې زمونږ په کار کې کار مه لره زمونږ په کار کې ستاسو کار زه خان حسن خان یم هم د دې خاورې بچی یم دې کې د حیرانتیا هېڅ خبره نشته زمونږ اسلام او پښتو دواړه د وصیت اجازت ورکوي او بله دا چې یو ګواه هېڅ وزن نه لري حسن خانه ته دلته مېلمه یې ما تا ته ووایي چې زمونږ په کار کې کار مه لره سمه ده خو کومه چې د پښتو د اسلام لاره ده هغسې به کوئ که مسلمانان او پښتانه یئ ګنې نو د خان حسن خان په وینا کې ډېر لوی وزن دی په دې به موږ د خپل خیل مشران بیا مسلط کوو دا جرګه به سبا بیا کېږي ډېره مننه ملک صاحب زما یو خواست دی وایه حسن خانه پام مې بدل دا چې په ډېره موده پس کلي ته راغلی کلي ته خو زه راغلی یم خو یو ډېر لوی کار دپاره د خپل کلي او د کور دود دستور ساتلو دپاره اوې طالب که خیرې زه پوره راځم هر څه چې دي خو زه نن ډېره خوشحاله یم د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږم ښه ما ته خو دا پته نه وه چې زما کلي ته راتګ به تاله دومره سوکالی راوړي روړي به نه زما نور څوک دي ولې دا زما کاکا جي زما چاچي زه د خپل زړه د خپلوۍ په دنیا کې اوسم د کاکا زویه زه هم چېرته تللی نه یم تا سره یم بس لږ سوچ وکړه زما د مینې غږ به پخپله واورې ته به وایې چې چېرته لاړو زما لیونی څه شو یاره ډېر درته نږدې یم د خیالونو ښار کې اوسم حسن خانه جی ملک صاحب حکم د جرګې مشرانو ستا خبره ومنله دا پیغله چې څه ویل غواړي ودې وایي خدای دې خوشحاله کړه ملک صاحب فیصله ستاسو ده او ستاسو به وي او همدغه مې وي وایه پیغلې څه چې دې په زړه یې هغه ووایه د چا نه مه یېرېږه الله دې ستاسو قدر وکړي ای زما د کلي خویندو میندو پیغلو جنکو ای تور سرو زما دا یوه خبره د زړه په غوږ واورئ که سبا ستاسو عزت ته څوک لاس اچوي ستاسو د سرونو نه دوپټې او پړونې راکاږي چې د خولې نه چغه ونه باسئ غږ ونه کوئ زما ګناه دا ده چې ملنګي د وروسته نه زما دوپټه راښکه او ما چغې کړې او اوس مې تاسو وینئ چې نن زه په دغه ګناه کې مرم
مرګ ته ولاړی. نه ته به نه مرې، نشم مړه کېدی، نشم مړه کېدی. د جرګې مشرانو او د کلي خلکو د دې تورسرې په وینا کې ډېر لوی وزن دی. سبا له به خدای مکه یو تورسریم د سپکېدو او د مړه کېدو د یرې د خولې نه غږ نه پورته کوي، چغه به نشي وهلی، او د ملنګې غوندې خلکو چې څه خوښه یې هغه به کوي. زه خو اوس هم دا وایم چې د دوی دواړو په مرګ کې د کلي عزت دی. ملک صاحب دا ټوپک واخلئ، چې نادان لا نه منې کېږي نو اول ما ولئ او بیا پرخه. شاباس دی وي او پتا دی که تا په دې خبره زور نه وې راوړی نو موږ به د حقیقت نه څه خبرې کوو. اوس به داسې نه کېږي. خدای خبر چې څومره بې ګناه تورسرې د دې وینا نه مخکې د دنیا نه لاړې. تا سره د خدای ښه شي. تا خو زموږ سترګې وغړولې.